بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين: وليس عليها أن تعمل بيدها شيئا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. فتاوى تترخانية على هامش الفتاوى الأمكرية جلد أول صفحة 323. فقهاء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين فرمایي چې پر ښځه باندې چې واده شي چې مژور بلل کیږي، پر دې باندې خدمت د خسر او د خواشي لازم دی که نه دی. اصلي کې د دې مسئلې پوښتنه هم سوې ده. یو سړي پوښتنه وکړله چې زما مور پلار دي، زما ښځه د دې مور پلار خدمت کوي او ډیره کوي، او زما پلار ضد ورسره کوي، د دې خدمت نه مني او د دې په خدمت راضي کیږي نه، او دا ښځه زیروي چې دا مژور ده، دا خاوند یې ماته شکایت وکړي. نو بیا دا مسله ما ورته وکتله په کتابو کې، د فقه دا عبارت مې پیدا کړي، دا مسله مې پیدا کړه چې آیا پر مژور باندې د خسر خدمت کول ضروري دی او که نه دی ضروري، د شریعت د نګاه څخه د شریعت څه حکم لري. نو فقهای کرامو دا ویلي دي چې د ښځې چې واده سي چې مژور بلل کیږي، د خواش او د خسر خدمت کول د دې دپاره داسې دی لکه د مور پلار خدمت چې کوي، دومره ثواب یې دی. دا خسر په منزله د پلار دی، خواشه پر منزله د مور ده، نو په خدمت کې د همغومره ثواب دی. نو که چیرې د راولاړ شي د خسر او د خواشه خدمت په دې نیت وکړي چې دا پر ما باندې حقدار دي د خاوند د طرف یا مشران دي یا سپین ږیري دي یا مریضان دي یا ضرورت و حاجت لري وکار او خدمت ته، نو یې وکړي. دا د دې دپاره سعادت دی، نیکبختي ده، کامیابي ده، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. او دا ښځه به و دې خواش او خسر ته په نظر د مور پلار ګوري، یعنې په زړه کې به دغونه قدر ورته لري لکه پلار مور سړي ته قدر لري، دومره قدر به ورکوي. اوس د دا بله جانبه څخه چې خواش او خسر دی، دا نجلۍ به بیا دوی څنګه بولي چې مژور ده، دا به بیا داسې دوی بولي لکه لور. نو خدای د مور پلار په سترګه دوی ته ګوري، خواش او خسر ته، نو دوی به هم د ښځې ته د مژور ته په نظر د لور ګوري، څنګه چې د لور سره د دوی رویه وه، د دوی ناز و، د دوی اخلاق و، د دوی وینا وه، د دوی رحم و شفقت و ښه غږ و، ښه احترام و لور ته یې ورکاوي. اوس د هغه ښځه چې مژور ده راله د دوی کور لره، دا پر منزله د لور ده د دوی. داسې نشي کېدلی چې دوی خپل عزت غواړي د مژوره څخه، خپل خدمت غواړي د مژوره څخه، او دوی نو د لور په شان و دې ته نه ګوري. نو بیا دا نجلۍ چې دوی په بد اخلاقي باندې وینا ورته کوي، دا خواش او خسر ترټنه و، وهل و ټکول او شکنځل و بل ویل یا کول، دا نجلۍ بیا د دوی څخه د دوی د خدمت څخه بیا سرکشي کوي او خدمت یې نه کوي، او په کور کې مشکل راځي، بې اتفاقي راځي، جنجال راځي، حتی خبره ورسیږي و خاوند ته. خاوند د نجلۍ یا د خپله ښځه ویي، ټکوي، زجر ورکوي، خشکه ورته کوي، او په زور باندې د مور پلار کار به کوي، خدمت به کوي. او په زور باندې خدمت کول یو ورځ به وسي، دوې به وسي، درې به وسي، نو ګرد عمر خو هر وخت خو نشي کېدلی په زور باندې یو کار. نو هر طرف ته چې محبت وي، لکه څنګه چې دا په نظر د رحمت و د خپل خواش او خسر ته ګوري، په نظر د قدر او عزت ورته ګوري، خواش او خسر به هم د نجلۍ ته په نظر د لور ګوري، شفقت به باندې کوي، لاس به باندې تېروي، ښه غږ به باندې کوي، ضرورت و حاجت به ورپوره کوي، د دې غم به خوري، د دې د نفقې و د جامې و د ادب و د خدمت و د نه ستړیا و چې داسې کار به نه په کوي چې د دې تر وس بالا وي. نو دا خو هغه اخلاقي طرف دی چې کتاب ویلی دی چې باید دا هم اخلاق وکړي، د مژور خسر و خواش هم اخلاق وکړي، چې
چې بیا خبره به دې ته ونه رسېږي چې خاوند را ولاړ شي دا ووایي یا طلاق کړي یا د مور پلار را ولاړ شي او د زوی ته ټینګ شي چې دا لور طلاق دا ښځه طلاق دا به پرېږدې دا زموږ خدمت نه راکوي په دې باندې طلاق نشي ورکولی او نه دی د مور پلار حق جوړېدلی شي چې شرعي عذر په دې ښځه کې نه وي چې یعنې بېدیني نه کوي بېستري نه کوي بېلمانځي نه کوي یعنې شرعي عمر پر ځای کوي صرف یې هغه د دوی ضروري کار هم ورکوي خواهشات د دوی نه ورپوره کوي پر دې باندې زوی نشي طلاق کولی شریعت دا اجازه نه ورکوي که څه هم د دې ښځې باندې د دې خاوند دا نشته شریعت دا وایي یعنې خاوند پر دې ښځه دا لزوم نه لري چې ما ته ډوډۍ را پخه که ما ته کالي را پرېمینځه زما کور را پاک زما لوښي را پرېوله زما خونه را جارو که یعنې خاوند شرعي دا حق پر دې ښځه نه لري اخلاقا که دا را ولاړه سي چې خاوند ځي د باندې مزدوري کوي روزانه کوي تجارت کوي کاروبار کوي دې لره نفقه راوړي دې لره جامه و سکونت و استوګنه ځای و یا په کرایه ورنیولی وي یا په اجاره ورنیولی وي یا بیلکن ور اخیستی وي په هغه کې دا وسیږي نو دا دیانتن دا به د اولاد خدمت کوي او د دپاره به ډوډۍ پخوي د خاوند دپاره دیګ به پخوي خونه به ورپاکوي نو که چیرې دې سرغړونه وکړه چې زه نه در کوم دی به مزدور نیسي په مزدور باندې بیا کوي دا به نه ټکوي نه به وایي او نه به دې باندې جبر ظلم کوي چې یا زما د پلار د مور خدمت وکړه یا زما دا راوکړه شریعت خو داسې وایي نو که ښځه را ولاړه شي په خپله خوشحالي باندې د خپل خاوند خدمت هم وکړي د خپل خاوند د مور پلار خدمت وکړي دا ډېر ښه کار دی یو موجب د سعادت دی اخلاقي یو طریقه ده قانوني نه ده یعنې شرعي نه ده او که چیرې ښځې دا ورته وویل چې ته ما به جلا کوې زما د مور ستا د مور پلار سره د نور نه اوسېږم نو په دا صورت کې چې دی پر ما جبر و ظلم کوي زما احسان نه مني زما خدمت نه مني زما ستړیا نه مني زما تکلیف و زحمت نه مني زما یخ و ګرمي نه مني نو دی دا نشي کولی چې جبرن دا خاوند دا ښځه مکلفه کړي پر دې باندې چې وچ کلک به ته به د دې خدمت کوې که دې په وسعده که دې نه ده او بیا وهلو ټکول حق هم نه لري د طلاق ورکولو حق هم نه لري دی به راولاړېږي د خپلې ښځې ته به جلا کور برابروي جلا زندګي به ور برابروي دغه حق شریعت پر ده باندې یا شی دی چې الله پاک په قرآن کې هم وایي اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم الله پاک وایي سکونت ورکوئ څومره چې ستاسې وس طاقت وي د خپل وس مطابق د خپل طاقت مطابق و دې ته سکونت ځای برابروي نو دا هم ضروري او حق دی د ښځې پر خاوند چې نفقه پر ده لازمه ده چې خوراک څښاک ورته برابروي د سکونت و د استوګنې ځای هم دی ورته برابروي که د دې غوښتنه وسوله او د دې ګزاره نه کېدله دی به دا نه جبري کوي نه بې زوره کوي چې خامخا به ته زما د مور پلار خدمت په هر صورت باندې کوي په هر صورت باندې د مور پلار خدمت کول په شریعت کې دا نشته نو ښه لاره خو دا ده سړی را ولاړ شي د نجلۍ باندې لاس تېر کړي او پر دې نجلۍ باندې د شفقت رحم غږ وکړي او خصوصا چې خواښ او خسر وي او خاوند وي داسې یو رویت اختیار کړي چې ډېر ښه خوشحالۍ طریقه وي نو په کور کې به هم خوشحالي وي دا کور به د دې نجلۍ دپاره یو قسم د خوشحالۍ کور وي د غم او د فکر او د تکلیف او د زحمت کور به نه وي داسې به نه وي چې دا په خپل کور پسې بیا ارمان کوي په خپل تیر ژوند پسې بیا ارمان کوي چې څنګه کور ته رالم څنګه خلکو ته رالم څنګه ژوند ته رالم داسې ژوند و زندګي به دوی نه ورته برابروي چې ټوله ورځ دا په کارو کې وي په جارو کې وي او په دیګدانو په پخېدلو په اشپزخانه او په کچن کې وي دا طریقه د ښځې چې د دا نه ده د دې به د دوی تربیه کوي د دې ښځې د خواښ او خسر د لمانځه وخت او د څه وخت د خپل خاوند سره د ناستې وخت د مجلس وخت د خپل ځان د صفایي وخت او د خپل ځان د کالي د اغوستلو طریقه وخت به ورکوي د کار او د خدمت وخت چې څونه یي هغومره به هغه خدمت کار چې د دې په وس یي هغومره به ځینې اخلي داسې به نه کوي چې یو مخ دا معطل وګرځوي بس لکه مینځه غوندې چې راله یو کور ته هغه به داسې شپه ورځ به د مزدورې غوندې دا په شریعت کې دا ممنوع دی او دا ناروا دی دا ګناه کبیره ده او سخته ګناه ده د دې څخه توبه کول پکار دي
دا ظلم دی. الله پاک جل جلاله وایي چې ان الله لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون. الله پاک ما ظلم نه دی کړی پر بندګانو بلکې دی پخپله په خپلو ځانو ظلم کوي. نو ظلم به سړی نه پر ځان کوي نه بیا پر بل کوي. ظلم د الله پاک نه دی خوښ، نه ظالم د الله پاک خوښ دی. د ظالم آخر ځای چې دی هغه دوزخ دی. نو دوزخ ته ولې سړی په یو خبره باندې په یو عمل باندې یا د یو چا په کار کولو باندې سړی و دوزخ ته ځان برابر کړي. الله پاک دې موږ تاسو ټول وساتي د ظلم څخه. الله دې موږ ټول ته هدایت وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.